د عراق مرکزی حکومت د کردستان د آزادۍ د ریفرنډم نتیجې رد کړې دي. د حکومت ویان ویلي دغه اقدام د هیواد د اساسي قانون ضد دی، نو له دې کبله مرکزی حکومت نشي منلی. په دغه ریفرنډم کې کردانو د کرد سیمې او یو شمېر نورو متنازع سیمو د آزادۍ لپاره رایه اچولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر غږ کړی دی چې په بنګلادیش کې د 80,000 روهینجا کډوالو ستونزې دې هوارې کړل شي او یره څرګنده کړې ده چې په سیمه کې د ترهګر تشدد د خورېدو کچه ډېره لوړه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې هغه به روانه اونۍ په جنیوا کې د میانمار د چارواکو سره هم د روهینجاو په مسلو خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د چهارشنبې په ورځ په یو نااعلان شوي سفر کابل ته رسېدلی دی. د هغه د رارسېدو نه څو ساعته وروستو د کابل په هوایي ډګر د وړو توغندیو بریدونه هم شوي دي.